ولهم عذاب عظیم. روح المانی نور ډیر ښه ملا تیر سوی، خو طالبانو په دې لفظي تحقیقاتو ډیر مین ده، په پاڼو پاڼو بحثونه په دې کوي او موږ غرق هم دې کړلو. موږ د افغانانو دا فکر ټول په دې لفظي تحقیقاتو کې ډیر تیر سي. طالب جانه چې تا سبق شروع کړی تر د وړې دورې پورې مو ټول تحقیقات په څه شي کې ول که نه؟ همدا لفظ مو راخیستی، مرفوع یې که منصوب یې که، اصل کې داسې و بیا داسې و، ټول دین مو دلته متمرکز کړی. دې ته هم لږ فکر وي طالبانو. ښه هدایت نحو راواخله، نحو میر راواخله، سرپیبایی راواخله، میزانی صرف راواخله، یو بل متبرک کتاب هم اوس خو لږ ورک سوی ده، جنوب کې به ډېر یادوه نه سرپی میر. دا مبارک هم ډېر طالبانو خلکو ټول عمر به په دې کې تیر که. هغه د دغه جامی سول عبدالغفور مبارک سو. هغه که تاسې فکر وکئ لږ طالبانو، نه وایم چې دا علوم اصل نه لري، خو طالبانو کم فکر وي ټول ژوند مو په چا کې تیریږي؟ په لفظي تحقیقاتو کې تیریږي. معانی او مفاهیمو ته ډېر نه راځو. تاسې فکر ته پام سته؟ نو دا هم ځان سره آینده کې یو اصل وګرځوئ. طالب ملا سي بیچارهګۍ بس چې ملا سي بیرته په لفظي تحقیقاتو لګیایي، نه فقه کې تخصص حاصل کی، نه په تاریخ کې، نه په عقایدو کې، چې دا معانی وي دي طالبانو ټول عمر مو ګوره په الفاظو کې تیریږي. او تاسې دې ته فکر ده چې طالبانو دا د نن ژوند دپاره خو صحیح د نحو زده که، خو زده یې که نو، خو تا خو هلته دې کاپیه مبارکه وویلې، کاپیه مبارکه پسې جامي 2 کاله کې تېره سوه، کاپیه باندې بیا عبدالغفور لالا سو، بیا عبدالغفور نه عصام را شروع سو، نور هم زویم ډېري که نشته ده چی دي نور. او دومره ډېر سوالې باسولی مبارک خو مې بیخي له یاده وتلی، کابلی و باسولی و. دا طالبانو نه خو نه وایم چې دا مه وایي طالبانو، وایي خو دومره ډېر وخت پې تېرول. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسې یعنې الله به دې تاسې نه پوښتنه نه کوي چې دا د مونږ د انسانانو ژوندونه ولې په دومره لفظي تحقیقاتو کې تېرېږي؟ مونږ الله تعالی د لفظي تحقیق او دا د ټول افغانستان د مخکې دا څه صیغه ده او دا په یاد مو دي طالبانو هغه خبرې. تنقیح الصیغ یو کتاب ده، دا څه تیزه ده، صیغه ده موبایل څه صیغه ده، تسبیح دا چی ولې په معانی ونه غږېږي طالبانو؟ ټول عمر به په دې کې تیر سو. یو څه کسان دي وي دې ته که نه، یو څه کسان دي دې کې وي چې خامخا ضرورت ورته پیدا نه شي. دا چې دا ټوله جامعه لفظي تحقیقاتو ته کېږي طالبانو، زه خو ظلم بلم. نه پوهېږم چې تاسې به پوهېږئ که نه یې پوه کړم، پوهېږئ خدای به پوهې کړي که نه پوهېږي، زه هم څه کوم، خو هسې به پوهې کوم هم چې ډېر ټول لفظي تحقیقاتو ته مه متوجه کېږي. ښه لهم ولې طالبانو کافرانو ته عذاب دایمي ده؟ دا عذاب ولې دایمي ده؟ روح المانی وایي یو کافر چې ژوندی و د دا کفر که الله ده ته عمر ورکړی وی ډېر، دا کفر به دایمي و که لږ وخت پورې به و. ده ویلې که زه تر څو ژوندی یم باید کفر کې یم نو اوس چې مړ سو طالبانو، الله ورته وایي نو زه جزا څوک درکوم؟ کنې دلته اعتراض واردېږي چې د کفر خو یو محدوده زمانه وه، باید عذاب هم څوک وي. نو خو موږ جواب کوو چې او چې عذاب ورته دایمي سي او د ده کفر محدوده زمانه وه، نو دا نه ظلم نه ده؟ موږ وایي د ده عقیده دا وه که زه څومره عمر وکړم زه به په کفر کې یم، نو جزا یې مو څوک سوه؟ هماسې دایمي شوه. یوه خبر دلته دا ده، روح المانی په دې باندې بحث کوي. اول به ادله نقلیه استعمالوي که اول ادله عقلیه؟ نقلي دلایل به اول استعمالوي، بیا به عقلیه دلایل استعمالوي. یو او بل دا د طالبانو امام رازي رحمه الله دلته یو خبره نقل کوي. دی وایي چې د امام شافعي نه دا عقل څه د طالبانو دا تر انتها نه رسي. انتها چې اخواته نور وسترګې تاسې چې دلته ناست خلک د ټولو سترګو یو اندازه پورې دید کوي که فرق لري سترګې داسې عقلونه هم فرق لري. د چا عقلونه تر یو جې پورې تک کولی سي بیا نور نه ځي، خو دلته چې ناست دي دا ټول سترګو بیا انتها سته که نه؟ داسې حد ته رسېږي چې خواته نور دید نسي کولی سترګو کې مو، خو عقلونه هم طالبانو داسې دي خواته بیا نور ادراک نسي کولی، هلته به تسلیمېږي بیا. خبر پوه دا اوس د الحاد فکر دا ټول تمرکز په عقل کیدیش کوي چې دا ټول شیان څوک؟ عقل. طالبانو د نن نه 200 کاله مخکې د که چاته ویلي وای چې داسې یو شی را روان ده 200 کوټې پسې دي او 100 ټنه مواد پکې بار دي او خپله را روان ده داسې داسې کېده ومې لیده نه بهلې لیونیه کافر شولې منې د سره ریل ګاډۍ منه د سره د نه 200-300 کاله مخکې. نو طالبانو عقل نه منه، خو عقل اوس چې وجود ته راغی اوس عقل مني، اوس عقل نور مترقي کېږي، نو عقل ته به هغه نه کوي.
یوه خبر دلته بل هم درسره واورئ. روح الماني یو بل بحث کې روح الماني طالبانو ابن عربي ته ډېره لویه عقیده لري. په ابن عربي به یو ورځ بحث درته کوم. دنیا کې دوی ابن عربي تیر سوي، دواړه مالکیان دي، دواړه اندلسیان دي، دواړه محی الدین نومي دي. یو قاضي ابن العربي ده چې ډېر ښه ملا تیر سوی، او یو صوفي ابن عربي ده. دا صوفي ابن عربي شیخ الاسلام کافر بلی، علی قاری صاحب هم کافر بلی. شامی تیر نه دفاع کوي، شامی رد المحتار کې وایي ښه ملا تیر سوی کتابونه دې څوک نه ګوري، پې پوهېږي نه وایي. او دی ډېر احترام ورته لري. قدس الله سره باندې یادوي. خپله شیخ الاسلام هم وایي ما د فتوحات مکیه چې ولیدله وي سخت عقیده مې خو چې فصوص الحکم مې ولیده طالبانو بیا مې ویله چې کافر ده. خو طالبانو فصوص الحکم هم په دنیا کې یو معما کتاب د ما سره شته ده. طالبانو بیا ورځ خبرې درته وکړم. ډېر خطرناکه ملا تېر سوی طالبانو، خو کاشکې امت مسلمه د ده کتابونه راسپړلي وای. دی وایي و یو ورځ به داسې راځي چې دا جهنمیان څه دي؟ دا جهنمیان به وایي په جهنم کې دا اور به د دوی طبیعت وګرځېږي، بیا به ذاتي دوی ته عذاب نه وي. تاسې د ما په خبر پوهېږئ؟ وایي جهنمیان چې ډېر وخت جهنم کې تیر کړي ذاتي به دا اور د دوی طبیعت وګرځېږي. چې طبیعت یې وګرځي به خوږېږي نه، بس دا بې طبیعت سي هم دا اور نه به استلزاز بیا اخلي، خوند به ترې اخلي، طبیعت و مزاج به یې بدل سي. دا د ابن عربي رایه ده. او د ابن عربي دغه رایه بعضې علماو رد کړې وي. دا د پسې دسیسه د چا له ځانه جوړ کړې. روح الماني وایي دسیسه مسیسه نه ده، بلکل صحیح رایه ده. هلته تحقیق پلانکي کتاب کې ابن عربي داسې نادرې لري طالبانو. یوه نادره یې دا ده خو چې چاته ونه وایي. دی وایي فرعون شهید ده، مسلمان هم ده او شهید هم ده. ګپ نه ده سره لګوم طالبانو، تاسې به ډېره نادري وایي فرعون څه ده طالبانو؟ مسلمان مړ سوی او شهید سوی ته وایي. داسې نادره رایه ده بیخي. داسې ملا تېر سوی طالبانو نادرې خبرې کوي. بیا ټول مفصل بحث درته کوم، تاسې به خاندئ چې دا دې څه ویلې که نه بیا خبر درته کوم. د کتاب درښیم چې دغه کتاب کې دا خبره شهید ولې ده وایي غرق سوی که نه. الغریق شهید ایمان خو اینې آمنتو برب موسی صریح قرآن وي. په دې باندې بیا علي قاري رد کړی فر العون من مدعي ایمان الفرعون. سې نادر سړی تېر سوی طالبانو، خو داسې نه چې ملا نه ده طالبانو، خطرناکه ملا تېر سوی ده، عالم تېر سوی. نو یوه خبر دا ده بعضې علما وایي دا د پسې څوک ده، دسیسه د فتاوای کاملیې کې رد کړې ده. عبدالوهاب شعراني هم رد کړې. روح الماني وایي نه ردول نسته ده، بلکل دی مني. دی وایي یو وخت کې به داسې راځي چې دا حتی پناه باندې خبره کوي. جهنم به یو وخت کې پناه کېږي. دا هم ډېره خطرناکه مسله ده. جهنم به یو وخت کې پناه کېږي. دا نه تنها د ابن عربي رایه ده، دا د اسلامي امت لوی عالم د علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رایه هم ده. حادی الارواح الى بلاد الافراح کې ابن القیم په دې اقوال نقل کړي دي. بیا اوږده بحثونه دي طالبانو، مړه کېږئ مه، را ژوندي سئ، علوم را وسپړئ، د علماو خبرې واورئ.